د الامارت سټوډیو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا مهال موږ د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ په ودانۍ کې قرار لرو. لله الحمد بزدل دښمن وتښتېده او له ډېرو ورځو محاصرو وروسته په دروند طرفات لیدلو سره یو ولسوالي او ودانۍ هر څه پرېښودل. ټول تاسیسات مجاهدینو سره دي. لله الحمد تاسو خپله وینئ چې مجاهدین په ولسوالۍ کې قرار لري او د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین پکې ګرځي او ټول هغه پریښي وسایط او بیت المال سامان جمع کوي او خوندي ځایونو ته انتقالوي. شوه د کفر شپه سهاره اذان ووایه مات دې تور اشغال کړ غازي یاره اذان ووایه تېره شوه د کفر شپه سهاره اذان ووایه مات دې تور اشغال کړ غازي یاره اذان ووایه عظیم فتحه د ولسا مبارک مش. دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري دا د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د دښمن په پوستو قرارګاه باندې عملیات پیل شول. د عملیاتو په نتیجه کې د اشرف خاني مخ ته یوه پوسته سقوط شوه. شپږ نفره پکې ژوندي ونیول شو، 4 دانې له منځه لاړ او دې خواته د دښمن مهمه چلګزي پوسته هم له منځه لاړله او فتح د اوس هم د مجاهدینو لاس کې او 12 نفره ژوندي ونیول شو. دا د مخامخ تاسو ته ولاړ دي. په دې کې 3 نفره چې هغه شدید ټپیان دي، هغه په هسپتال کې تداوی لاندې دي او دې کې سرسیرن زخمیان دي، د هغوی تداوی شوې ده. محترمه تاسو ته د امارت لخوا نه په مجاهدینو لخوا په پوستو کې ونیول شوی. د مجاهدینو لخوا تاسو سره کوم سخت برخورد یا تکلیف نه در رسول شوی؟ د اسلامي امارت د کوم برخورد چې تاسو کړی تاسو راضي یاستئ؟ هو دا موږ واپس راوړل، بس ان شاء الله دې کار به ټول خلاصېږي او مسلمان به راځي، دوی ته به خپل ترتیب جوړوي ان شاء الله بیا به دوی خپل کوي او دوی ته امن ورکړل شوی ده او هېڅ قسمه مشکل به نه وي ان شاء الله. ډېره ښه ده. ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ غنایم دي چې د مجاهدینو لاس ته ورغلي او دښمن په تېښته بریالی شوی ده. وساحت ټوټل دا جمله 6 میله اسلحه ده. په دې کې 40 مینان دي او 6 راکټ دي او 6 ثقیلان دي او 12 چې دي امریکایي ثقیلان دي. د راسکوف یو ده، 82 یو ده او تومانچه یو ده، نارنجک یو ده او منپاک 6 دانې دا دي. نو دغه د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. یوه تاسو ته به بله نادره سره شریکه کړمه. د دوی په بوجۍ کې دغه د کوم اسلحه چې ویشتلې مرمۍ دي. نو موږ په دغه 2 پوستو کې 18 نفره ژوندي نیول شوي دي. هغه چې موږ ورته دا مرمۍ باندې څه کوي، دا خو کرایه راسره نه وه، دا مرمۍ مو خرڅولې د دې لپاره چې بیا کرایه باندې لاړ شو. نو موږ دغه عسکرو ته چې په غلامه اداره کې ولاړ دي څو ځله د امارت لخوا ورته ویل شوي دي تاسو په میلیاردونو ډالر راځي خو عسکر یې په هغه کې کرایه ته محتاج د نلۍ خرڅوي. نو موږ بیا هم درته وایو چې ستاسو دا کوم مشران چې دغلته نامنهاد مشران دي د تاسو نه د ژوند اهمیت ورسره شته او نه د مرګ اهمیت ورسره شته. د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین د عفو نه بیا ګټه پورته کوي او د اسلامي امارت له لیکو سره یو ځای شي. موږ به مو استقبال په ګلانو سره وکړو او خوشحالي به درته وکړو.